اخر کار انډیا ولګېدو د پاکستان نه خپله بدله واخیستله هغه په داسې طریقه یې بدله واخیستله چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. اخر کار انډیا ولګېده د خپل ذهن استعمال یې وکړو که نه او د پاکستان نه خپله بدله واخیستله ځکه چې په آزاد جموں کشمیر کې آی الرټ هم لګېدلی دی یار. انډیا والا ولګېدل په پاکستان باندې اوبه راپرېښودې په ډېر غټ مقدار باندې چې اوس په آزاد جموں کشمیر کې حالات مکمل طور باندې خراب دي یار. ټرمپ هم بیان ورکړی دی د پاکستان او د انډیا چې کومه جنګ دی دې په باره کې. ویډیو راسره مکمل وګورئ، مکمل اپډیټ در کومه یار، نوي معلومات راغلي دي در کومه او ویډیو د نور ملګرو شیر کړئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده یو څو ورځې نه چې د پاکستان او د انډیا جنگ دی او حالات مکمل طور باندې خراب دي. او بل طرف ته انډیا والا ولګېدل په پاکستان باندې اوبه راپرېښودې په دریای جهلم کې دومره ډېرې اوبه یې راپرېښودې داسې اوبه یې مخکې چېرته نه دي راپرېښودې ځکه چې کله دوی اوبه راپرېښودې نو دوی به پاکستان ته چې دی نو هغه وویل چې موږ اوبه در پرېږدو نو هغوی به ځان رډي کاوه. خو دوی نه پیرله دومره ډېر مقدار باندې اوبه راپرېښودلې که نه چې هغه آزاد جموں کشمیر کې چې دی نو آی الرټ هم جاري شوی دی یار. حالات مکمل طور باندې خراب دی هلته. او بله خبره دا ده که نه ټرمپ چې دی نو خپل بیان جاري کړی دی د انډیا او د پاکستان په جنگ په باره کې. هم دا وایي که نه چې د 1500 کالو نه چې دی نو دا لانجه را روانه ده د پاکستان او د انډیا. موږ نه د انډیا والا سره یو او نه د پاکستان والا سره یو ځکه چې دوی خپله مسله به دوی په خپله حل کوي یار. ټرمپ خو دا بیان ورکړی دی. او بل طرف ته انډیا والا لګېدلي دي او انډیا یو پایلټ لګېدلی دی په خپلو خلکو باندې بم راچولی دی، خپل خلک یې چې دی نو ختم کړی دی او د پاکستان د بدنامولو لپاره ځکه چې وایي پاکستان په موږ باندې حمله وکړله. هغه پایلټان دي اغوستي چې کوم پایلټان چې دي نو هغه ناقابله دي هغه چې دی نو هغوی چل وکړو یار. نو حالات مکمل طور باندې خراب دي په آزاد جموں کشمیر کې چې څوک هم دي هغوی دپاره آی الرټ دی ځکه چې اوبه یې پرې ډېرې ورپرېښې دي او انډیا والا چې دی نو خپله بدله واخیستله. هغوی کوشش کوي چې موږ پاکستان په څه وجه باندې تباه کړو ملګرو. او هغوی اخر کار پرې اوبه راپرېښودې د خپل ذهن استعمال یې وکړو او مودي ویل که نه زه به د پاکستان نه ضرور بدله اخلم که په هره طریقه باندې که نه زه به د پاکستان نه ضرور بدله اخلم. خو هغوی داسې چل وکړو چې د ذهن استعمال یې وکړو او د پاکستان باندې اوبه راپرېښودې. د پاکستان چې کومه آزاد جموں کشمیر دی نو هغه تباه کېدو والا دی یار. نو هغه مکمل طور باندې چې دی نو په اوبو کې ډوبېدو والا دی ځکه چې ډېرې زیاتې اوبه یې راپرېښې دي او دریای جهلم چې دی نو مکمل طور باندې ډک شوی دی یار. هغه چې دی نو آزاد جموں کشمیر کې آی الرټ هم جاري شوی دی. دا نوي معلوماتو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ انشاءالله.